أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګران ورونه او خویندو، زموږ د اسلامي چینل یوې بلې ښکلې او برکتي ویډیو ته ښه راغلاست. هیله ده چې تاسو ټول د الله تعالی په امن او رحمت کې اوسئ. نن به د قرآن کریم د یو ډېرې مبارک صورت سورة یاسین په فضیلتونو، برکتونو او د مؤمن په ژوند کې د دې د اهمیت په اړه خبرې وکړو. ګرانو دوستانو، نن سبا ډېر خلک د رزق د تنګۍ، د قرضونو، د کاروبار د کمزورۍ، د واده د ځنډ، د کورني مشکلاتو او ذهني پریشانی سره مخ دي. هر څوک غواړي چې د ژوند ستونزې حل شي او زړه یې آرام شي. په داسې حالاتو کې تر ټولو ستره لار د الله تعالی لوري ته رجوع کول دي. قرآن کریم د هدایت، رحمت او برکت کتاب دی. کله چې یو مسلمان د الله تعالی کلام په اخلاص سره تلاوت کوي، نو د هغه په زړه کې سکون او په ژوند کې برکت پیدا کیږي. سورة یاسین د قرآن کریم له مشهورو سورتونو څخه دی. دا سورت د الله تعالی د قدرت، رحمت، قیامت د ورځې او د مؤمنانو د کامیابی په اړه مهم درسونه لري. کله چې موږ سورة یاسین وایو، نو زموږ ایمان تازه کیږي او د الله تعالی په قدرت باور نور هم قوي کیږي. ګران ورونو، انسان کله ناکله داسې احساس کوي چې ټولې لارې پرې بندې سوي دي، او مؤمن باید هیڅکله ناامیده نشي. د الله تعالی رحمت تر هر څه لوی دی. الله تعالی فرمایي چې زما له رحمت څخه مه ناامیده کیږئ. رزق یوازې پیسې نه دي، د رزق یوازې پیسې نه دي، روغتیا، اولاد، سکون، خوشحالي او د ژوند اسانتیاوې ټول رزق دی. کله چې یو مسلمان د الله تعالی اطاعت کوي، لمونځ ادا کوي او د قرآن کریم تلاوت کوي، نو الله تعالی د خیر او برکت لارې ورته اسانه کوي. د رزق د پراخوالي لپاره دغه عمل په ژوند کې ډیر ضروری دی. 5 وخته د لمانځه پایبندي کول. کوم څوک چې د لمانځه پایبندي کوي، الله جل شانه یې رزق پراخوي. او دویم استغفار ویل همیشه. دریم صدقه کول د خپل وس مطابق. او څلورم د والدینو خدمت کول. دا د رزق لپاره ډېرې مجربه طریقې دي. او بل د قرآن کریم تلاوت کول یا د سورة یاسین تلاوت کول، دا ډېر مهم اعمال دي د رزق د پراخوالي لپاره. ځینې خلک د واده د ځنډ له امله اندېښمن وي. مؤمن باید صبر وکړي او له الله تعالی څخه دعا وغواړي. د دعا دروازه تل خلاصه ده. الله تعالی د خپلو بندګانو دعاوې اوري او په مناسب وخت کې ورته غوره پرېکړه کوي. د زړه سکون. نن سبا ډېر خلک د تشویش، ویرې او ذهني فشارونو سره مخ دي. د سورة یاسین تلاوت د زړه لپاره سکون دی. کله چې انسان د الله تعالی کلام اوري او وایي، نو زړه یې آرامیږي او فکرونه یې منظمیږي. د دعا اهمیت دا دی. ګرانو دوستانو، دعا د مؤمن وسله ده. کله چې ستونزې زیاتې شي، دعا زیاته کړي. کله چې رزق کم شي، دعا زیاته کړي. کله چې غمونه زیات شي، دعا زیاته کړي. ځکه الله تعالی د خپلو بندګانو دعاوې اوري. الله تعالی صبر کوونکي خوښوي. ممکن ستاسو دعا نن قبوله نشي، خو الله تعالی ستاسو لپاره تر دې غوره شی تیار کړی وي. نو هیڅکله ناامیدي مه کوئ. او د سورة یاسین چې دی، د تلاوت برکتونه دا د ایمان تازه کوي، زړه ته سکون ورکوي. د سورة یاسین تلاوت د الله تعالی یاد زیاتوي، د دعا شوق پیدا کوي، انسان نیکو اعمالو ته هڅوي. د تلاوت مبارکه طریقه زه ستاسو په مخ کې مختصرا ذکر کوم. د تلاوت طریقه یې دا ده چې کله سورة یاسین تاسې وایاست، د هغه څه به مخکې 3 واره درود شریف ووایاست. او سورة یاسین مې شروع کړي، اول مبین ته ورسېداست، نو پر اول مبین به انتظار وکړئ. بیا به سورة فاتحه ووایاست، الحمدلله. او سورة الاخلاص به یو فلا ووایاست، قل هو الله احد الله الصمد سورت به ووایاست. او یو فلا به درود ابراهیمي ووایاست. دا 3 واړه عمل چې تاسو پر اول مبین باندې وکړ، بیا به د خپل حاجت لپاره، که د رزق بندش وي، که د جادو مسله وي، که د پریشانی مسله وي، که د رشتې د بندش مسله وي، هر مسله چې وي، هر حاجت چې وي، په ډېره عاجزي، په ژړا، په اوښکو، په دعا سره، په اطمینان سره، په توجه سره، په یقین سره، په اخلاص سره به خپله دعا وغواړئ پر اول مبین باندې. بیا به تلاوت شروع کړئ. دویم مبین ته چې ورسېدلاست، بیا به سورة الفاتحه ووایاست، 3 واره درود شریف. سورة الفاتحه به ووایاست، الحمدلله رب العالمین سورت دی. او سورة الاخلاص به ووایاست،
چې قل هو الله احد دی او درود ابراهیمي چې موږ تاسې په لمانځه په اخر کې وایو دا به ووایاست او بیا به د خپل حاجت لپاره لاس په دعا سي په زارۍ په ژړا په اخلاص په یقین په توجه سره په اطمینان سره به خپل دعا د خپل حاجت لپاره وغواړي هر څنګه مراد چې وي الله جل شانه یې پوره کوي داسې دریم مبین ته ورسېداست داسې دعا به وغواړئ څلرم ته ورسېداست پنځم ته ورسېږم و مبینه سورة یاسین دی پر هر مبین به سورة الفاتحه قل هو الله احد سورة الاخلاص او درود ابراهیمي دا درې به وایاست او بیا به د خپل حاجت لپاره دعا غواړئ او د سورة یاسین په آخر کې یو آیات راځي هغه آیات مبارکه دا دی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون دغه آیات مبارکه ته چې ورسېداست 314 واره دغه آیات مبارکه تلاوت کړي او بیا سورة یاسین پای ته ورسوئ او په آخر کې بیا درود شریف 3 واره ووایاست او بیا یو اجتماعي دعا په عاجزي په اخلاص په اطمینان قلب سره په یقین سره په اخلاص سره په زارۍ سره په دعا په اوښکو سره یو مستقل دعا د خپل حاجت لپاره وغواړئ نو ان شاء الله العزیز پر توجه او اطمینان سره زموږ دا یقین دی چې الله جل شانه دغه دعا زموږ قبوله کړي د دغه سورة یاسین د مبین ختم هغه په دغه طریقه سره دی چې کوم ما ستاسو په مخکې ذکر کړي د کوم ملګري په دماغ کې که چیرې نه راغلی دوباره دغه کلیپ واوري ان شاء الله العزیز په دماغ کې په صحیح طریقه سره راسي یو څه شرایط د دعا د قبولیت لپاره زه تاسو ته ذکر کوم د وظیفې د تاثیراتو د ډېرېدو لپاره مختصر لمونځ مه پرېږدئ حلال رزق وخورئ له درواغو ګناهونو څخه ځان وساتئ مور و پلار خوشحاله وساتئ صدقه ورکړئ پر الله تعالی باندې توکل وکړئ دغه شرایط چې ما درته ذکر کړل دا د دعا تاثیرات هم زیاتوي دعا قبولیت ته رسوي هر عمل دا د قبولیت مقام ته رسوي او الله جل شانه په دغه اعمالو باندې راضي کېږي سړی د دغه ګناهو څخه ځان وساتي ګران ورونو او خویندو په یاد ولرئ چې د هر مشکل حقیقي حل د الله تعالی په لاس کې دی سورة یاسین د قرآن کریم مبارک سورت دی تلاوت یې ثواب او برکت لري خو زموږ باور باید تل په الله تعالی وي الله تعالی دې زموږ رزق کې برکت واچوي زموږ ستونزې دې اسانه کړي زړونه مو آرام کړي او موږ ټولو ته د قرآن کریم په تعلیماتو د عمل کولو توفیق راکړي آمین یا رب العالمین که مې ویډیو خوښه وي نو لایک شیر او سبسکرایب کول مه هېروئ په دعا کې مو یاد ساتئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته